نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علماء کرام طلباء عظام د مدرسه جامعہ دار القرآن لشات التوحید و سنة نن د زیارت ورځ ده سحر ساعت بجی د پاس دی یکم سفر 1443 ہجری دا د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د زندگی مبارکی د دروسنا دا یو لسم درس دے الہ العالمین دی د وین کو اوریدن کو د پارا ذریعہ د مغفرت او د بخشش او ګرځي او الله کریم دې مونږ د صحابه کرامو د محبینو د خادمینو په صف کې پاسي علماء کرام په دې درس کې د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
د عدالت او د مساوات سمثالونه او عبرتونه ذکر کیږي د لپاره چې مسلمانان حاکمان بلکې ټول مسلمانان راعیان مشران که ملکان دي که علما دي که قاضیان دي که ججان دي چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې زندگی او د مساوات او د عدل د نظام نه عبرت واخلی او په دنیا کې داسې زندگی تیره کی څنګه چې د صحابه کرامو تیره کړې ده الله تگران مخلوقو قدردان مخلوقو په دین روان مخلوقو عاملین بالقرآن مخلوقو څنګه چې الله کریم فرمایلی دي آیات مبارکات تاسو واوریدو په سورہ مائدہ اتم آیات مبارکه کې الله کریم فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط شیطا سکل قدری دن کی خاص د اللہ د پارا گواہان پہ انصاف باندے د انصاف خبر کوئی د انصاف و معاملہ کوئی فیصلہ کوئی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا باعث نشی پتا سبانی دشمنی د یو قوم دا چې تاسو انصاف ونه کوي اعدلوا هو اقرب للتقوى انصاف کوئی دا انصاف ډیر نږدې دی پرهیزګارۍ ته واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ہمیشہ دا پارا یرا کوئی دا اللہ نا یقینا اللہ خبردار دے پاغبانے چی تاسو کم عملو نہ کوئی اللہ خبیر دے بصیر دے زمان پا حالت لیدن کے دے کتن کے دے دے آیات اول مخاطبین صحابہ کرام اور صحابہ کرام بلغو الی القصوى فی زمرت الانسان علموا عملوا بما علموا لیسوا بزی عصیانی سنگ چی قرآن ویلی دی اغشان دی عاملینو زکا قرآن کریم دی ایمان مدار ایمان د مسلمانانو گرزولے دی وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کچرے دے خلقو ایمان راوڑو پشان دے ایمان ستاسو صحابہ کرامو فقد اهتدوا پس تاقی سر دا خلق کامیاب شو کامیابی دے صحابہ کرامو دے ایمان پشان ایمان راوڑلو کدا آغا مشبہ بھی دے اصل دے ممثل دے داغوی ایمان معیار دے چې کله د هغې په شان ایمان یو انسان قبول کی راوړي هغه کامیاب دي نو صحابه کرام با طریق اولا کامیاب دي ټول راشدین دي ټول مفلحین دي اولئک هم الراشدون ټول صحابه کرام راشدین دي ټول صحابه کرام مفلحین دي ټولو صحابه کرامنا الله کریم راضی دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم الله د دې صحابه کرامنا خوشاله دے او دوی د الله نه خوشاله دي د الله نه اوریږي صحابه کرامو باندې اعتراضونه مکوي معاویه رضی الله تعالی داسې کړي دي عثمان رضی الله تعالی داسې کړي دي فلان کی صحابي داسې کړي دي یو گت بل تنیسی سلور تا تو واپس کی داغ داغ مت کہو سب داغ دار ہے بے داغ بس وہی ہے جو پروردگار ہے
او ته بل ته ګوته نیسي بیا د خپل انجام د خپل ځان د بل په سترګه کې خاصنه ویني د خپل سترګه کې بش نه ویني صحابه کرام باندې اعتراضات د هغه خلکو کار دی دا دین په واسطو د دې هستو مونږ ته راغله او چې څو صحابه کرام بدنامي نو داغه باره کې سوي دي دا کار دا غچا دی چې څوک په وحید ځان صحابه کرام باندې چې څوک اعتراض کوي بیا د نورو نسو کافر او دهریان کوي نو کوي دي خدان ته مسلمان وي په صحابه کرام اعتراضونه کوي دا ډېر د افسوس خبره ده او خپل مې خلو سواد پردو بس ګیلا خپل مې زړه اوسو د پردو بس ګیلا کلمہ یخو مې خلو سواد تو دو بس ګیلا کلمہ چلاسی بابا وی دل من پارا 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 ندارم چارا 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 بحق من قلوب محجبینان بسانی خارا 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 پردیس کے اغا خپل داسی شو ځان ته مسلمان وی اور آپاسی صحابه کرام دا کړی دی او تاریخ کی دالی کړی دی او تاریخ کی دالی کړی دی تاریخ او تاریخ دی قرآن سنت چې د صحابه کرام مبارک سویلی پاغي باندې او تعالی د قرآن پیغام دار د ټولو صحابه کرامو نه الله خوشاله دی الله ته راضی دی د دې آیات کریمه اول مخاطبین صحابه کرام عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې باندې څنګه عامل لې یو فیصله را پاغي کی یو طرف ته يهودي دی بل طرف ته یو مسلمان دی هغه فیصله چې کړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اوري امام مالک رحم الله د دې تذکرہ کړه د امین طریق سعید ابن المسیب ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اختصم الیه مسلم و یهودی فرأى عمر ان الحق لليهودي فقضى له عمر فاروق رضی اللہ تعالی او قتل چې حق د يهودي کیږي فیصله دا هغه يهودي په حق کې کړه دا فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق چې خپل سکه پردي هم دا غوي د حقانيت قائلو والفضل ما شهدت به الاعداء او غرواله هغه غرواله دي چې په کم باندې د انسان دشمن هم گواہی گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی هغه انسانو دارنګي د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د دې آیات کریمه په باره کې کونو قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الله تعدلوا یو طرف ته دشمن دی يهودي دی بل طرف ترور دی مسلمان دی خو چې حق دی يهودي دی د قران د فرمان مطابق عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه يهودي د پاره فیصله کړی دا دویم واقعہ د عدالت او د انصاف عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ با موسم حج کې چکله به خلق را جمع شو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پاسے دو ایها الناس انی لما باس عمالی علیکم اے خلق ما خپل والیان چې پتا سبانه مقرر کړی دي د دې لپاره مې ندي مقرر کړی چې تاسو دو مالونو ناس مالونو والی خلق ته پزویرو خوشالو کې ورکی او تاسو دا غوینه سمالونو والی انما باسدهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيكم فيكم بينكم دې لپاره مې مقرر کړی دي چې تاسو په میاس کې د ظلم نه معنی واقع شي مال غنیمت او صحیح طریقې سره تقسیم کی ظلم چا سره اونشي فمن فعل به غیر ذلك فليقم چا سره چې دینا سواسو معاملہ شوی زیاته شوی هغه انسان دی پاسی
یو سړی پاسې دو وی امیر المؤمنین ان عاملک ضربنی مئات صوت ستا فلان کی عامل او والی زسل دوری او سل چابق اس په بسا وهلما والی راغوخته ولې دی وهلې دی بیا غس عذر معقول پیش نکو هغه عام انسان ته پاسه فقط منه د دن خپل بدله والا کله چې هغه ته بدلا اخلي دی کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی پاسه دو امیر المؤمنین که هر یو کس را پاسیو د والی نه او د مشر امیر نه بدلا اخلي دا خره پټونه بډیر شي او دا یو طریقه مسلوکه شي په دې باندې به خلک روان وي دی وجنا دا طریقه مجاری کوي ها دومره دیو کی دا سړی به دې راضی کوي که راضی نه ک بیا به بدلا اخلي یو مشر دې داغه نه زیاته او شو دې به دا کشر رضا کوي که رضا نه کو بیا به بدلا اخلي پاسې دل غیر رضاکا او تر دې پوري چې په یو چابق باندې 2 دینارا مانسلو چابق باندې 200 دینار ته واغسل چې دینار هغه د سرو ضروري دغه مقدار باندې چې څوک په چا باندې ظلم اونګي درېم واقعا د عمر فاروق د عدالت یو سړی د مصر نراله او په مصر باندې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ والی او امیرو هغه انسان چراله وای یا امیر المؤمنین اعوذ بک من الظلم امیر المؤمنین یو سړی د پناه غواړي پتا باندې د ظلم نه چا سره ظلم کړي دي عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایا استم اعظن تا ته پناه درکړې شو پناه د پاغه زین ولې دا چې تا ته پناه ملاويږي وی تا باندې څه ظلم شوی دی وی دا هغه علاقې چې کوم مشر د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ داغه بچي او داغه سره زما سره مقابله وا ګوړ دوړو دغه سره مسابقه وا چې کله داغه نه زمخ کې شوما فجعل يضربني بالصوت شروع شو چې ما باندې په کوړې باندې په چابق باندې وهل شروع کړل ويقول انا ابن الاكرمين ویل به زره 2 عزتمندو بچي ما ته زمانه څنګه مخ کې شوي وی اغز وهل ما زیاته را سره کړې دي عمر فاروق رضی الله تعالی خط لیکو او پای کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی ته امر کړو چې تبم راشي خپل بچي به هم حاضر کی مدینه منوره ته مصر نه راشي را روان شو د یو مظلوم په आवाज باندې د علاقه امیر راضی حاکم راضی داغه بچي م حاضریږي چې کله رالل عمر فاروق رضی الله تعالی فرمای ان المصریو هغه مصری مظلوم شو کم انسان سره جزیاته شوی دی هغه حاضر شو ویدا چابق او کوړه والا فضرب او د دو حل شروع کا خپل بدلتی پورا باندې والا ويقول عمر رضی الله تعالی فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر رضی الله تعالی اضرب ابن الاكرمين هغه والا کوړه را خلاصولا عمر فاروق او هدا زید 2 عزت مندو د داویری انا ابن الاکرمین در 2 عزتمندو بچي متزمانه څنګه مخ کې شوی دا ابن الاکرمین خو غربوا خي وها صحابه کرام ناس دی هغه وی منګم دا بد نه غنلا مو چې د ظلم کړي دی پکار د چې د تخصص سزا ملاو شي انس رضی الله تعالی فرمای فضرب والله لقد ضربه ونحن نحب ضربه منګه خو خولا چې د تخپل بدلوالي او چې کله وهل زیات کړ منګه چوسي پری دي به پری خودو عمر فاروق رضی الله تعالی بیا دغه مصری ته وای اسرا علی السلعه عمر پاسا او د عمر رضی الله تعالی سرته چې گنجره دلم دا کوړه را خلاص کا عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا هغه انسان دی چې دی بیا پاغ شپږو کسانو کې یو رکن د شورام اغسته دی د داغه عشره مبشرون دی لوی شان والا انسان دی او امیر المؤمنین وې پاس او د دې سرلم دا کوړه را خلاص کا
بیا وتوي هغه مصری وتوي امیر المؤمنین انما ابنه الذي ضربني د زوی زوهله مو پاغه مازله یخ کو دې زنه وهم. بیا عمر رضی الله تعالی عمر ته متوجی شو مسکم تعبدتم الناس کله نه تاسو خلق غلامان جوړ کړی دي چې هغه میاندو احرار زیګولې وي او تاسو غلامان کړی دي ول استادی زوی ظلم کړی دی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی جملې ته وګوره سمرا د رافت دا سمرا د عاجزی دا. عمرو بن العاص رضی الله تعالی فرمایا یا امیر المؤمنین لم اعلم ولم یاتنی امیر المؤمنین ما ته پته نه او دې زما خال راغلی نه دی کینه ما بم ولدر خپل زوی نه بدلا غسته د تا ته ډایرک رپورټ کړی دی ما ته خبر اطلاع نظر را کړی بس دغه خبره صرف ویلا لم اعلم ولم یاتنی. دا حالتو چې د عدل نظام او د مساوات نظام او پټول دنیا کې امن او امانو. دیو جنا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی ان اللہ ینصر الدولت العادلتا وان كانت کافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. یقینا الله امداد کې د هغه حکومت او چا عادلان وی اگر که کافران وی کافر دی خود مظلوم د پاره د ظالم نه بدلا اخلي داغه حکومت او د هغه بادشاہ الله مرسته کوي. ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة الله د هغه حکومت او امداد نه کوي په کم حکومت کې چې د ظالم او د مظلوم او د اغي د ظالم نه بدله د مظلوم د پاره نالي د عدل مساوات نظام پکې نوي بالعدل تستصلح الرجال وتستغفر الاموال. اصلاح په خلقو کې کرازي نو په عدل راضي د خلقو مالونه کوم محفوظ کیږي نو په عدل باندې محفوظ کیږي. د عدل د نظام بارک الله کریم فرمایا ایها الناس سورۃ الحجرات 11 آیات کې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اے خلقو یقینا من پیدا کړی تاسو من ذکر و انثى د یو نارینه او د یو زنانه نه ټول انسانیت او د یو بابا آدم او بیبي حوا نه پیدا دي. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وړې قبیله لوی قبیله قومنا جماعتنا د پارا د معرفت دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا ډیر عزت من تاسو کې پنځ د الله باندې هغه انسان دی چې الله نه ډیر یریدونکي وي. ان الله علیم خبیر یقینا الله په ذات دی خبردار دی. د مساوات نظام ظالم کا هر څوک دی کله هر قوم هر علاقه هر فن او هر یو جماعت سره تعلق ساتي د مظلوم د پاره بداغنه بدلا غستل کی او په دې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو امیر دی غسانی چاغه ایمان قبول کړي دی لوی بادشاہ دی. اغا بادشاہ چې دی چې کله ایمان راوړی دی مدینه منوره ته راغلی دی عمر فاروق رضی الله تعالی ډېر زیات خوشاله بیا ویره ز حج لزما د حج موسم دی بشک راشه چې کله بیت الله کې طواف کوي داغه طواف په موقع کې د پلنګ باندې د یو سړی چې د فزاره بنی فزاره قبیله یو سړی دی اور دی بادشاہ پلنګ باندې خبر اعلی غراخ کله شو دا بادشاہ سخت غوسه شو د غصې نه راتاو شو د مخ باندې داسې سفیړه ورکړه چې د پوزې زخمی کړه
ډیر زیات او درداو او دا بادشاہ نوې مسلمانو په اسلام په اصول باندې پوره پویدنو هغه سړی رااله فزاری او امیر المؤمنین ته شکایت وکړو چې فلان کی بادشاہ هغه دا سکړی دی جب الله مالې سپېړه راکړه عمر فاروق رضی الله تعالی استاد یو لګو بادشاہ راو غوښتو تپوس ته کوي چې تادل سپېړه ورکړې دی او دل می سپېړه ورکړې ده عمر فاروق رضی الله تعالی فرمای ما زاداک یا جب الله لئن تلتم اخاک هذا پس باعثو پتابان اے جب الله چې تا یو خپل رور مسلمان لداسې سپېړه ورکړې ده هغه ورته امیر المؤمنین دا خود سره مالا نرمی کړې دی بدوی سره دی باندچی سره کدا حرم و عظمت نه وي لا خست الذي فيه عینا ما ورد سره غسته خدا حرم د وجه ما صرف سپېړه ورکړه نور دی بدوی زما په لنګ باندې خپې خو دی وا عمر فاروق فرمای تا خو اقرار وکړي چې تاسو سپېړه ورکړي او ما اقرار کړی دی وی دوه خبرو کې یو ستا خو خلا یا دا بدوی به رضا کې که په هر طریقه باندې وي او یا به دې ستانه خپل بدلا اخلي هغه بادشاہ وته وی وکيف ذلک وسوقه وانا ملک امیر المؤمنین دا څنګه کې دی شي دیکھو یو بازاری عام انسان دی زب بادشاہ يم زب دې رضا کوما دته به زمینت کوم یا به دې زمانه بدله څنګه اخلي عمر فاروق فرمائے ان الاسلام قد سوا بینکما یقینا اسلام تاسو په میس کې مساوات راوسته دي تعادل راوسته دي د مسلمان دې تم مسلمانې ټول د یو بابا آدم او بیبي حوا نه پیدا یو دین وروستو ست تفضل جزیره شي د یو په بل باندې بادشاہ شو نسی چلو شو په هر صورت دې به رضا کې آغا ثانی بادشاہ وی لقد ظننت یا امیر المومنین زما خدا گمان یا امیر المومنین لعنا کونا فی الاسلام عز منی فی الجاہلیہ چې اسلام کې بما تار جاہلیت نډیر عزت ملاویږي عمر فاروق فرمای عزت دے خو لیکن د چا ظلم اسلام نه برداشت کوي دا خبر پرېدا دع منک هذا فانک ان لم ترض الرجل اقتصصت منک اقتصصت له منک کدا سړی د رضا نه ک زبا ود در پارستانه بدلا اخلم دا سړی برازي کې جب الله بادشاہ وی اذن اتنصرو کدا خبرې زبا نصرانی شم اسلام به پریدم کې دې شي په دې باندې بخلا شم عمر فاروق فرمایي اذن تصرت ضربت عنقک که نصرانی شي سټ بره سر بره قلم کم یا خو به دې راځي کې یا به د دستانه بدلا اخلي که نصرانی کېږي نو سر بره قلم کوما ولی لانک اسلمت فان ارتدت فقتلتک ته اسلام قبول کو د اسلام نه پس ارتداد دا د قتل موجب وي زبتا وجنم د حیران شو چې د خلاصي لار په سختۍ کې نشتا منت یو کا امیر المؤمنین ما تلک د سوچ مهلت راکا او د سوچ او فکر وخرا تراکا عمر فاروق سوچو کا یا به سړی راضی کې یا به دستانه بدلا اخلي بس دغه وخت کې د شپې په تور تیار کې ملګرو سره صلاح وکړه مکه نو تخصیدل قسطنطنیه تلاړل نصرانی شو او بیا چې کله کافر شو نصرانی شو بیا نهایت اخپیمانو بهای ارمان چې ما دغه اختصاص ته غاړه خو دی وی او شعرونه به ویل او خپه او پریشان وو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې څنګه د اسلام نظام دی کونو قوامین بالقسط شهداء لله ایمان والو د انصاف تقاضا تاسو نه قرآن کوي د انصاف غوښتنه تاسو نه قرآن کوي دارنګي مساوات شریعت ورکړي دي چې ظالم کا هر څوک دی د مظلوم د پاره به داغه بدلا اغستل کیږي دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فیصله وی عدالتونو
دارنګ یو بل موقع ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې په دور چې کوم الله کریم په دبانې ذمہواری اچولې وا په دغه علا وخت کې قحط سالی رااله دومره دوړیو خاورې زیاتې شوې چې هوا بال وتله تابې تور ایرې خورېدي په ملک باندې دیو جنا دغه کال ته عام الرماد ویل کی د یورو کال خلق باندې سختی وا نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قسم وخړو الله یذوق سمنن ولا لبنن ولا لحما زماره په الله قسم وی غوړي به نه خورم پي به نسکم غوخه به نه خورم تاسو چې خلکو په هغه جون نه دی تیر کړی څنګه چې مخکې خوشاله الله کریم فراخی را واستلا بارانونه وشو غلام ګرځي په بازار کې او سړی دی هغه غوړي خرڅي پي خرڅي پي او لوخي واغستو د غړوي واغستو امیر المؤمنین ته یوړل چې ستا قسم خو الله پوره کړی دی قحط سالی ختم شولا خلک خوشاله دي ادمه په سلويخ درهم باندې دا غوړي پي اغستی دی دا تا اسراف کړی دی بیا وې د دې دا زنه سکم دا اسراف دی دا په خلکو صدقه کا بیا فرمای دا ماول قسم خړو کیف یعنینی شان الرعیت اذا لم یمسنی ما مسهم ما ته د رعیت څه فکر راشي کله چې دوی باندې کوم سخت راغه ما ته احساس نشوي ما ځان ته احساس د پاره دا شزونه په ځان باندې بن کړو چې ما ته قوم د درد احساس وي وې سب احساس د بل د اوخ کو وکړي چا چې ټول عمر کې جړلې نوي یو انسان دی هغه ټول عمر خوشحالو کې هغه جړه چرتلدلې نه دا جړای نوي لیدلې نو که یو معشوم جاړي دار بادشاہ زوی ويږي دا شرط کې او قسم له خندا به کینو ځکه بادشاہ داغه بچو چرته جړلې نوي لوګي لیدلې نوي پکا ملک باندې قحط رااله بادشاہ لور ته چاوي قات دی چې قات دی نه د خلک پولاونه ولې نه خوري قات د دانی نشته نو پولاو دی خوري کنه دا قات نه څه خبره وا چې قحط ست ویلې کیږي چې یو انسان په خپل ټول عمر کې نوی جړلې بل د بل جړه احساس باغ سر سپیدا شي عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي او په دغه موسم کې به د صرف د تیلو سره غوړي به نه خوړل عام ساده تیل آی کې به ډوړی چوری کړلا ډوړی به وسره خړلا خېټه یو پیری قرلار شروع کو د خېټه ته مخاطب شو قرقر ماشه ته والله لا تاكل السمن حتى ياكله الناس کرړېګه سمره چې خوخه خو چې ترسو عام خلکو غوړی او وخت نه خورل تا زمانه نه خوړلا سمره چې کم حالت پیدا کا دا سو دا احساسو بل واقع کیو سړی د تمل مستیا کړی دا کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی د حج په موسم کې عمر فاروق رضی الله تعالی صفوان ابن امیہ رضی الله تعالی طعام تیار کو یو خانه کې راغستره سلورو کسانو باندې راوچت کړي دي کې خودلې شو خادمان غیر چاپیره د لره نه ګوري دوی ډوړی تکې ناستل دا خادمان وی دوی خو موږ سره نه کینی وی دوی ول نه کینی سفیان ابن عبد الله ورتوي ولکن نستاثر علیهم موږ په دوی باندې موږ نوکران دي موږ مشر سیدان یو سیدان یو دوی مشران یو دوی موږ رستو کینو ځان سره عمر فاروق رضی الله تعالی غصه شو دومره غصه شو فغضب عمر غضبا شدیدا بیا فرمای مال قوم یستاثرون علی خدامهم هغه قوم چې هغه په خپل خادمانو ځان غوړه کوي دا غي به صحیح حیثیت پاتې شي دې سره به الله هغه سو کی دوی نه به الله سبا خادمان جوړ کی خادمانو سره نوکرانو سره ظلم مکوي بیا خدامو ته اشاره وکړه راځي اجلسو هغه کینول وی خوري ټول خادمان او خوراک شروع کو عمر فاروق نوړی نه کولا پتا سوال د خادمانو سره د مساوات نظام نه کوي
دوی سره د انصاف معامله نه کوي. ولم یاکل امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ. دارنګ یو موقع کې کله چې په خلکو باندې سختی ده او نوکرانو خادمانو یو اوخ حلال کو، په خلکو باندې صدقه کی، دا اوخ نه صغور حصہ د قبنا صغوخه راواغستله امیر المؤمنین ته په حق کړله چې کله کې خود له شلا اذا غوخه کم زینه ده من الجذور التي نحرناها اليوم یو اوخ موږ نن حلال کړی دی. بیا ته فرمای بخن بخن، تعجب کلمه ده، بیسل والی انا ان اکلت طیبها، زبر ډیر بد والی بد مشریم چې زه د قیمتي صد اخرم عام خلکو تر کمزوري حصہ ورکم. ارفع هذه الجفنا، دا خانک اوچت کا، مال خپل تیل راوړه او ساده ډوډۍ راوړه. هغه ډوډۍ سره تیلو سره ډوډۍ پکې سړه چوری کړله، هغه خوړله. دا د اسلام نظامو دا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په دې حیثیت باندې په دې طریقه باندې یو موقع کې مالونه راغلي دي، صحابه کرام دارنګي نور تابعین حضرات حاضر شوي دي. په دې کې یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مشرو او دا د په عشره مبشره کېو، د کله په زور باندې په خلکو کې رامخ کې شورا ورسېدو نو عمر فاروق رضی الله تعالی دورو چته کړلا. بیا فرمای انک اقبلت لا تهاب سلطان الله، ترامخ کې شوي ته بادشاہ پروا نه کې، نو بادشاہ ستانم نه ریګستا پروا نه کې، غرب دې استوي خلکو سره یو ځای ودرېګا. بنمبري مکوا، دا د انصاف، دا د عدالت او دا نهایت د الله د دین د تابعداري نخوي. صحابه کرامو په خپل ژوندۍ کې قرآنی اصول نافذ کړیو. دارنګي دو عمر فاروق رضی الله تعالی یو بچی په باره کې لیکلي دي بچی اولاد ګڼو پای کې د یو نه چرتا د شراب او حرکت شوه دی. پاغه کې دغه صحابي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله سزا ورکول نو پکور کې پټه سزا ورکړې ده، چې کله سزا ورکړې ده پټ او د خبر شوه دی. ډیر خط ورته ولیکو، ورته زبتا معذولکم، تاولې په شریعت کې د سره نرمي کړې ده، کده زما بچي دی خو چې کله د شریعت یو خلاف کار ته شوی دی د در لپاره به هغه سزای چې عام مسلمانانو د پاره ده او د عام مدینه کې د عام خار کې د خلکو په مخ کې د سزا ملويږي. ولی د اسلام نظام هغه د هر چا د پاره دی. کله چې دا د عدالت نظام وي نو اسلام ارست رضا ترقی کوي. تاسو ما ویلي چې پخوانی حاکمان هغه هم د عمر فاروق رضی الله تعالی په طرز زندګۍ باندې په وخت تیر کړي او په داسې طریقې باندې د شریعت قوانین نافذ کړي چې دنیا ننم داغه نمرعوب را او الله کریم دی زمنګ په زندګۍ کې دغه د اسلام نظام د عدالت نظام په ټول دنیا باندې حاوی کی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قرآن په قرآن باندې عامل انسانو څنګه کان وقافا عند کتاب الله. قرآن یو آیات ورته چا یو مسله کې پیش کو بس هغه بیا ولاړو نهایت عاملینو د علم په مقتضا باندې عاملینو الله تګرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدایانو شدایانو او د ټول امت مسلمه د پاره ستوری د آسمانو. بس ہوتا ہے برا حال صحابہ کا عدو کا منہ پر ہی گرا جس نے بھی آسمان پہ تو کا. صحابہ کرام پاس آسمان دے دوی ته چې څوک توکانې تو کی داغه په مخ را پریوزي. صحابه کرام باندې داغه کسپی ډیرو غاپی خو د سپو غپا
پس پوګمې داغ نشي لګولې. صحابه کرام لوی خلق دی. الله دې موږ د هغوی خادمانو په خادمانو کې پاسي. الله دې په قیامت کې زمونږه د صحابه کرامو صحبت نصیب کی. الله دې ویلو په وسیله باندې زمونږ مغفرت نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.